درنو دوستانو افغان ټایپ چینل سره سبسکرایب کړئ او سره څنګ کې د بیل نشان هم وهئ ترڅو زموږ هره نوې ویډیو تر تاسو مخکې له مخکې در ورسیږي. تر کرکټ پرېښودو وروسته به حمید څه کوي؟ سلامونه دوستانو، وخت مو په خیر. هیله ده چې روغ او جوړ به یاست. تر کرکټ پرېښودو وروسته به حمید څه کوي؟ د دې په اړه مې له یاران ویب سایټ څخه معلومات درته راخیستي دي. د معلوماتو له شریکولو څخه مو مخکې که زموږ چینل نه وي سبسکرایب کړی، سبسکرایب یې کړئ او ورسره څنګ کې د بیل نشان هم ووهئ تر څو زموږ هره ویډیو تر تاسو د مخه در ورسیږي. تر کرکټ پرېښودو وروسته به حمید څه کوي؟ د افغانستان د کرکټ د تاریخ نه تکرارېدونکی لوبغاړی حمید له یو ورځني کرکټ څخه مخه ښه کوي. حمید چې اوس مهال په نړیوال جام کې لوبیږي، پرېکړه یې کړې ده چې تر دې ټورنمنټ وروسته به نور 500 ورځې لوبې نه کوي. حمید په یوه نوې مرکه کې ویلي دي چې په عموم کې کرکټ نه پرېږدم، 100 ورځې لوبې به کوم او هڅه به کوم چې کمنټري هم وکړم. حمید چې تر اوسه یې د نړیوال جام په 3 لوبو کې یوه ویکټه ترلاسه کړې ده چې دا نړیوال جام به زما لپاره یادګاري او وروستی وي. دی وایي هڅه کوم چې تر نړیوال جام وروسته د 2 کلونو لپاره 100 ورځ کرکټ هم وکړم، که مې نه سوای کولی نو بیا ټول کرکټ پرېږدم. حمید وایي د راتلونکي لپاره مې جدي پلان نه دی نیولی، خو چې هر څه وي د کرکټ څخه نظم، یا به کوچینګ دنده په مخ وړم یا به د بورډ په اداره کې او یا به هم کمنټري کوم، خو دا پلان به هغه وخت زه جاري کوم چې په مجموع کې کرکټ ته د خدای په امانۍ ووایم. حمید په وروستیو کې دا هم ویلي موږ هڅه کوو چې په نړیوال جام کې څو لوبډلو ته ماتې ورکړلو. نو که زموږ دغه ویډیو مو معلومات مو خوښ شوي، ویډیو سره لایک کړئ او نورو دوستانو سره هم شریک کړئ. مننه.